د بخونکي خدای په سپېڅلي نامه په دې درسي ویډیو کې به موږ او تاسې derived lipids یا هغه غوړ چې له نورو غوړو څخه ترلاسه کیږي یا هم د غوړو په ډلبندۍ کې دریمه ډله چې د derived lipids په نامه باندې یادیږي یا هم د مشتق شویو لیپیډونو او غوړو په نامه باندې یادیږي په هغې باندې وغږیږو هغه لیپیډونه چې د لومړي ډول لیپیډونو څخه یا د لومړۍ ډلې لیپیډونو څخه او یا هم د دوهمې ډلې لیپیډونو څخه مثلا که چیرې مو په یاد وي په لومړۍ ډله کې موږ وویل چې ځینې الکول د فټي اسیډونو سره یو ځای کېږي استرونه جوړوي چې لیپیډز دي یا هم لیپیډز ساده هغه و چې فټي اسیډونو د الکولو استرونه و که چیرې هغه ټوټه شي د هغې څخه هغه الکول چې دغه لیپیډ یې جوړ کړی دی او همدارنګه فټي اسیډونه چې په دغه لیپیډو کې موجود دي ترلاسه کیږي په دوهمه ډله کې موږ وویل چې یو تعداد هغه مرکبات دي چې هغه لیپیډي نه دي مثلا فاسفوریک اسید پکې شتون لري فټي اسید دی الکول دی او ځینې نور ګروپونه او مرکبات دي مثلا فاسفوریک اسید دی سلفوریک اسید دی کاربوهایدریټونه دي د امین ګروپونه دي موږ وویل چې په دوهمه ډله کې دا مرکبات هم شتون لري نو تر ټولو ساده پیژندنه د مشتق شویو لیپیډونو دا ده چې هر هماغه لیپیډ مرکبات یا لیپیډي مرکبات چې هغوی د اولې ډلې یا هم د دوهمې ډلې لیپیډونو څخه ترلاسه کیږي د هغوی د تجزیې څخه د هغوی د هایدرولیز څخه ترلاسه کیږي خو مهمه ځانګړتیا یې باید دا وي چې د لیپیډو یا هم د غوړو عمومي ځانګړتیاوې ولري مثلا د هغوی انحلالیت چې موږ د لیپیډو په پیژندنه کې لوستلی و د هغوی جوړښت او نورې مهمې ځانګړتیاوې چې د لیپیډو لپاره موږ په لومړۍ ویډیو کې وویلې باید هغه ځانګړتیاوې ولري هدف دا دی چې مثلا که چیرې موږ د دوهمې ډلې فاسفوریک اسید راواخلو فاسفوریک اسید بیا د لیپیډونو ځانګړتیاوې نه لري اگر که په دوهمه ډله کې کیدلی شي شونې ده چې فاسفوریک اسید شتون ولري شونې ده چې کولین شتون ولري شونې ده چې امینو اسیدونه شتون ولري شونې ده چې د امین ګروپ شتون ولري ولې هر هماغه مرکبات یا هر هماغه برخې د اولې ډلې لیپیډونو یا د غوړو یا د دوهمې ډلې چې د غوړو ځانګړتیاوې ولري چې په هغې کې مثلا فټي اسیډونه موجود دي موږ یې وګورو چې په هغې کې کوم مرکبات دي پر همدې درسي ویډیو کې مطالعه کوو بله مهمه خبره د مشتق شویو لیپیډونو دا ده چې دوی د لومړۍ ډلې یا هم د دوهمې ډلې لیپیډونو لپاره پریکرسر دي پیش قدمه مواد دي یعنی دوی کولی شي مثلا که چیرې موږ فټي اسیډونه په نظر کې ونیسو یا مثلا که چیرې موږ او تاسې سټیرویډونه په نظر کې ونیسو له هغې څخه کولېسټرول ترلاسه کیږي فټي اسیډونه چې یو د مشتق شویو لیپیډو څخه دی دا کولی شي چې لومړۍ ډله لیپیډونه ترلاسه یعنې که دغه فټي اسیډونه د ګلیسرول سره یا هم د سفینګوزین سره یو استري رابطه جوړه کړي له دې څخه کیدلی شي چې لومړۍ ډله یا هم دوهمه ډله لیپیډونه ترلاسه شي پر همدې بنسټ موږ وایو چې مشتق شوي لیپیډونه د نورو لیپیډونو لپاره د نورو غوړو لپاره پیش قدمه او مخکینی مواد دي چې له دې څخه کیدلی شي نور غوړ هم ترلاسه شي یا مثلا که چیرې موږ مونوسکرایډونه په نظر کې ونیسو یا وبخښئ مونوسکراید نه مونوګلیسرایډز ډایګلیسرایډز که چیرې تاسې د ټرایګلیسراید جوړښت په یاد وي په تېره درسي ویډیو کې موږ ورباندې غږېدلي وو هلته ګلیسرول دی او درې فټي اسیډونه دي نو له هغې څخه که چیرې یو فټي اسید لرې شي ډایګلیسراید پاتې کېږي که چیرې دوه فټي اسیده تر لرې سي او یو فټي اسید له ګلیسرول مالیکول سره استري رابطه جوړه کړي مونوګلیسرایډونه پاتې کېږي چې دوی د ډرایوډ یا د مشتق شویو لیپیډونو په نامه باندې یادولی سو او دوی کولی شي چې د ډایګلیسراید لپاره د ټرایګلیسراید لپاره یو پیش قدمه ښه ماده واوسي یا مثلا هغه الکول دلته باید متوجه شو الکولونه ځینې الکولونه په مشتق شویو لیپیډونو کې شامل دي ولی هغه الکولونه چې د هغوی خواص او ځانګړنې د لیپیډو د تعریف سره سر وخوري مثلا
هغه الکول چې هغوی په ساده یا مثلا په ساده ژبه وایم په اوبو کې یا په اوبلن محیطونو کې نه وي منحل، هغوی وزنونه مالیکول ډیر دي، مثلا سفینګوزین یا داسې نور الکول چې د لیپیډو د لومړۍ ډلې لیپیډو د دوهمې ډلې په لیپیډو د هغوی په جوړښت کې شتون ولري او د لیپیډو ځانګړتیاوې ولري. یا مثلا ویټامین ډي دی چې دوی خپله یو پریکرسر دی یا خپله دوی یو مشتق شوی لیپیډ دی چې لیپیډي خواص لري، یا مثلا خپله ګلیسرول چې په لومړۍ ډله لیپیډونو په جوړښت کې برخه اخلي او اړینه برخه او مهمه برخه ده. د الکول اصلا یو د ګلیسرول اصلا یو الکول دی ولی خواص د لیپیډو دی. نو پر همدې او همدارنګه د لومړۍ ډلې او یا هم د دوهمې ډلې لیپیډونو څخه مشتق کېدلی شي، او یا هم دا دی چې همدغه ګلیسرول که چیرې له دې سره موږ دوه فټي اسیډونه، یو فټي اسیډ یا درې فټي اسیډونه یو ځای کړو بیرته لیپیډ موږ ته راکوي، نو هم د لیپیډو خواص لري، هم کېدلی شي د لومړۍ ډلې د دوهمې ډلې څخه ترلاسه سي، او یا دا دی چې کولی شي د لومړۍ ډلې د دوهمې ډلې لیپیډونو لپاره یو ښه پریکرسر یا پیشقدمه ماده واوسي. نو پر همدې بنسټ موږ ویلی شو چې ګلیسرول هم یو د ډرایوډ یا د مشتق شویو یا ترلاسه شویو لیپیډونو له ډلې څخه دي. یوه بله مهمه ځانګړنه د مشتق شویو یا ترلاسه شویو لیپیډونو هغه دا ده چې دوی چارج نه لري، یعنی دوی خنثی لیپیډونه دي، دوی کوم ځانګړی مثبت یا منفي چارج نه لري. مثبتو او منفي چارجونو هغه اندازه یې هغه برابره ده او په عادي محیط کې دوی چارج نه لري. یوه بله مهمه ځانګړنه چې دوی درته وایي هغه دا دی چې که خوراک مو ډېر وي نو بیا تمرین کوئ، که نه بیا به د غوړو خوړلو چې کله په وضعیت کې ډېر راټول سي بیا به له خوراکه داسې ځغلی. نو ښه خبره دا ده چې ښه خوراک له ښه تمرین سره له ښه فزیکي فعالیت سره ولرئ. دا و ترلاسه شوي یا هم مشتق شوي لیپیډونه. ستاسې له پاملرنې نړۍ مننه کوم. موږ په فیسبوک کې او په یوټیوب چینل کې افغان میډیکل اند ساینس لیکچرز صفحه او چینل لرو، کولی سئ هلته زموږ نور درسي ویډیوګانې او همدارنګه زموږ نور طبي فعالیتونه وګورئ او ویلولئ، له دوستانو سره یې شریک. مننه کوم ستاسې له پاملرنې.